سلامونه دوستانو په دې ویډیو کې غواړم چې وښیم څنګه کولای شئ د ګوګل فلو په سایت باندې هم ویډیو جوړه کړئ هم وکولای شئ خپل ویډیو ایډیټ کړئ او په هر رقم تغییرات چې ستاسو زړه غواړي پکې راولئ. نو دا ویډیو هیله لرم چې تر اخره وګورئ او ویډیو لایک کړئ. مننه. په بل ویډیو کې موږ زده کړه څنګه ځان ته یو شخصیت جوړ کړو. زه به راځم دغه پروژې ته چې شخصیت مو جوړ کړی و په دې باندې به وومه. دلته موږ بله پله عامل خاموشه کړی و، غواړو دا پله د عامل څخه استفاده وکړو. وخت چې د عامل تی فعاله کړئ، تی کولی شئ دې ته یو دستورات ورکړئ او هغه ستې تصویرانو شان د دې دستورات څخه د دې دستورات عمل وکړي. یعنې تی کولی شئ خپل ویډیو په دغه ایډیټ کړئ او په دغه د ډېرو طولاني پرامپټو څخه مخنیوی وکړئ او خپل ویډیو او خپل کریډټونه بې ځایه مصرف نه کړئ. نو زه به دا تاسو ته ووایم. دلته دوې ګزینې صحیح دی. دا یو تنظیمات دی، سیټینګ دی. دا کولی شئ تی خپل تنظیمات دلته دغه کړئ، انتخاب کړئ چې په څه ډول یې. دا خو عمومي فلاش دی، په دې ویډیو جوړوي او دا د تصویرو تنظیمات دی، دا د ویډیو تنظیمات دی. دلته نه ستاسو څخه پوښتنه کوي چې مثلا که ته هر وخت چې غواړئ ویډیو جوړ کړئ ستاسو تاییدیه واخلي که یا موږ په دغه اولي ګزینه وو چې موږ څخه همیشه تاییدیه واخلي. نو دا به دلته ذخیره کوو. ته کولی شئ دا خو په زړه هر رقم چې مو ستاسو زړه دی دا تنظیمات تغییر ورکړئ. زه به دا یو څه داسې غټ کړم چې سم معلوم شي. دلته راځو دستورالعملها ته دې ګزینې ته چې راځئ، دلته راځئ به خپله دستورات به ورکوئ. اولي دستورات زه چې ورکوم ورته وایم چې په کوم لوکیشن کې د همیشن د ده لوکیشن په کوم ځای کې. دلته مو نوم یې تغییر ورکړم. دلته نوم یې تغییر ورکوم، نوم یې نوشته کوم بک‌ګراوند چې د همیشه زموږ لوکیشن دغه کې معلوم کړي. دلته به یو عکس ورکوم خپل د حافظې څخه، د کمپیوټر د حافظې څخه یو عکس ورکوم. دلته ورته وایم چې د کرکټ اسټاډیوم یې په دې ځای به ذخیره کړم. دلته ورته نوشته کوم چې همیشه زموږ لوکیشن د دغه ځای او د دغه مکان څخه استفاده وکړي. په دې ځای به ذخیره کوو. وګورئ دوستان، د دې ځای ته کولی شئ دا خاموشه کړئ یا دا عکس دا د دې ځای حذف کړئ یا تغییرات پکې راوړئ. دوم دستور چې زه ورکوم خپل کاراکتر انتخابوم. ورته وایم چې همیشه د علي کاراکتر چې موږ جوړ کړی و د دغه څخه استفاده وکړي. دلته به ورته بیا ووم شخصیت ها یا کاراکتر، دغه کاراکتر چې موږ جوړ کړی و دا انتخابوم. دلته ورته نوشته کوم چې همیشه د دغه کاراکتر څخه استفاده وکړي. دا مو چې ذخیره کوئ ګوره ته نور دستورات هم کولی شئ ورکړئ. کولی شئ ورته وایئ چې مثلا کالي افغاني یا هر موډل کالي نور چې نور هر کوم تغییرات چې ستاسو زړه غواړي کولی شئ دلته دستور یې ورته ورکړئ او ذخیره یې کړئ. یا کولی شئ مثلا د دوربین زاویه هم انتخاب کړئ. زه نور تغییرات پکې نه راوړم، دغه ذخیره کوم. اوس چې دا دستورات د ذخیره شوي دي، اوس دا دستورات چې دلته ذخیره شوه بالا د دغه دستوراتو دوره یې د خپله پرامپټ یا هغه تصویر یا ویډیو جوړوي او ستاسې وخت هم نه ضایع کوي او د طولاني پرامپټو څخه مخنیوی کوي. اوس زه دلته ورته وایم چې په یو تصویر جوړ کړي چې علي او د جوز کړي. دلته ما ورته نوشته کوي چې علي کاراکتر انتخاب کړه او چې علي هم یو جوس خوري په د استادیوم کې دی. دا به وومه.
تصویر موږ ته جوړ کړئ. دا علي دی، هغه تصویر دی، دلته چوز کړئ. اوس زه غواړم یو عکس ورته اپلود کړم. غواړم ووایم چې علي راسي او دا محصول تبلیغ کړي، د دغه اعلانات وکړي او د دا اعلان هم جوړ کړي. دغه محصول تر مخه ما اپلود کړی، اوس غواړم دلته راشي. اوس غواړم ورته ووایم چې دغه محصول اعلانات جوړ کړي او دا اعلان وکړي. دلته مې ورته یو پرامپټ نوشته کړی، ورته مې ویلی دی چې ما ته په 10 ثانیو کې دغه محصول د علي شخصیت راسي او دغه محصول تبلیغات وکړي. او اول د سره ما ته یو پیشنمایش راکړي او ما ته ووایي چې دغه پیشنمایش ما ته وښیي. که پیشنمایش ما خوښ سو نو زه ورته وایم چې ویډیو یې جوړه کړه. که خوښ مو نه سو کولی سو ورته تغیرات راوړو. حتی کولی سو په دې قسمت کې راسو او دا دستورالعملان هم ته تغییر ورکړي یا هر شی چې مو زړه غواړي ورته اضافه کړي. زه ډېر تغیرات پکې نه راوړم، دغه انتخابوم. عکس ما ته جوړ کړه دوستانو، زه دا یې لګوم. دا راځي اوس طبق دا پلان دا جوس دغه کوي، معرفي کوي. دلته مثلا دلته اول د سره په لاس کې نیول، دلته خوله یې لکوي، دلته بیا چشرې، دلته بیا راځي معرفي کوي، دلته مثلا بیا توپ وي. طبق دا پلان راځي. که دا پلان ستې نه خوښېدی او که مثلا غواړې ورته ووایاست چې دا په پښتو خبرې وکړي یا په فارسي خبرې وکړي یا کوم هر تغییرات چې مو زړه غوښتی دلته به ورته ووایاست چې تغییر ورکړي. زه اوس ورته ډېر سختګیره نه کوم، ورته وایم چې دغه پلان ما ته جوړ کړي. ما چې ورته تاییدیه ورکړه، اوس دلته بیا هم تاییدیه غواړي او وایي چې یوه ویډیو ته یې ته جوړوم 15 کریډټه څه غواړم، یا تاییدوئ یا دلته ردوئ. زه دغه تایید باندې وم، اپروف یا تایید. اوس دلته سایت ژبه ما ته پښتو فارسي ښیي او که امکان لري دې ته انګلیسي وښیي، ته کولی سې پر اپروف ویډیو دلته جوړه کړه. Match day is intense, but I've got my secret weapon. That's the spark I needed. Grab a Volt. Get in the game. Let's go. ویلې چې ویډیو ته هغه پلان چې دلته ویلو ته دغه پلان دروي جوړه کړه. د دې بخش کې دلته ته کولای شې په تاریخچه وولي. د دې ځای مثلا ته کولای شې جدید گفتگو جوړ کړي او دا ستې د چات سابقه هم د دې ځای شي. اوس زه غواړم ورته ووایم چې دغه ویډیو کې ایډیټ راولي یا هر ویډیو چې ته غواړې او ایډیټ یې کړې نو دلته یا یې ورته اپلودوئ یا ورته نوم یې اخلئ چې دغه ویډیو ما ته اپلود کړم. اوس دوستانو ما یو بله ویډیو په دې ابزار باندې جوړه کړه، لیکن دا پلان مې ورته وویله چې کالیه ځینې الیشت کړي، یعنې راله د دې د ایډیټ ابزار څخه مې استفاده وکړئ او ورته مې وویله دغه ویډیو چې جوړه کړې صحیح ده لیکن کالیه الیشت کړه. دلته وګوره چې د پاکستان کالیه په باندې اغوستې دي. که زه دا پلی کوم اوس دا ویډیو ما ته نه ښیي چونکې دا ما ایډیټ کړې ده. ما ورته ایډیټ کړه، ورته مې نوشته کړئ چې دا د دې کالیه الیشت ده او افغاني کالیه باندې واغونده او دا ایډیټ کړې ویډیو چې ما ته جوړه کړې ده دا The energy here is insane. I need a boost to keep up.
Zenith keeps the game alive. Zenith Pulse. Fuel your game. وخت چې ته دولت کولای شي د دې د ایډیټ ابزار څخه استفاده وکړي او هر تغیرات چې غواړي خپل په عکسو کې یا خپل په ویډیو کې راولي. نو دلته ما ورته وویل چې دا پاکستاني کالي چې اغوستي دي ما ورته ویل الیشتې کړي او د افغاني کالي په باندې واغوندي. نو دلته ماته کالي ځینې الیش کړه او افغاني کالي په واغوستله. نو په دا طریقه هم ته کولای شي دې د ابزار څخه استفاده وکړي او خپل ویډیو ایډیټ کړي. مننه چې تر اخره مو ویډیو وکړه.